ملګرو خیال کوي د هر فضای کولالو دا ګوره وتا. السلام علیکم. څنګه مینوالو غنی ته لږ وخت شه د ماشوم سره ډېر خپل انداز کې ډېر مزیدار خبرې کوي. خیر وره مزه بدر کی دښنه څه خیرېږم او وبو خو بس کې کنه ان شاء الله ځکه چې خامخا انسان زناور وبس کې انسان لا پکې څه شری خیال دې چې زناور وبس کې نو انسان پکې څه شری ها ډېر ښه انسان ما ته وایي چې بس دی हाँ पनास तो उसको पखीला उसको पखीला طریقه مت دا بوس کلو خیخه دا دې دونار سکی دا بس نه وی شاته بسیخه راځي ګور کنه او چې زل زرا باروما څومره ښه انسان یم کنه لکه ګړی ستادي لکه ګړی به ته او ځان لسره او چې زل زرا بار کومه لکه اسې ستا په خل څومره ښه انسان یم خیال دې ډېر کوی ښه انسان یم وګورئ نو رسکه سم یې په بو باندې اوچا وها کو خیال دې ګړي کنه ګړي لکه ته ځان لسره ښه زه ته وای زه دا ګړي چاله سره ځان لګم مالا او 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 چې وبر باندې زس کوم سورخ انسان ما خبر وره زما منه د ګړي لګي په پکار دي په خبره پوي شي اوس یې مطلبي خبر وکړه ها پیرا کنه زه سره ګولې علم د سر درد صحیح ده په کې خې خو لکه د ډیره زړه غړي وچی کنه ها د مټر وخت یا مټر چې کوم وخت شو کوي کنه خیر په دې غړي وچی زه په دې لوبا چوم کنه بلازې راتلې ما کنه ځاګانو د لاس نه راخکله مې راځه کنه ما ورته تاسو زما د خور پځې زما په زول میټر کې حکومت ته یونټ وړېدلې دي او هغه مالا د 90 میټر ته راواړه ای سیب دې چل دی چې په دې کمپیوټرو کې راته سم مسله ده یو شپږ میاشتې پس راشي ان شاء الله وبشي ښه زخه د ګلستا خوخه ده زه بسوي زای سیبو کیږي به ها الله به خیر کی هته وای رور استا سم مسله ده یاره چې ما ته په زوړ میټر کې لګ یونټ پاتې شوی نو ما چې دا د 90 میټر سره کوته کوي ښا نو ما چې دا خبر استاسو په نوټس کې راولم هله الله دې خوشاله کپالوا مول شي دا میټر را رسوا مو ته میټر نه دی میلاو شو کني دا به پس په خپل په هوا کې ډایرک خطلې وې دا یونټ میټر سبا را رسوا ها یاره چې زه خو راغلی بل سلو ما خو د جسب دا خبر وکړه نو ما ورګه چې زه د ټیسټ کوم چې د دې جسب د یونټ قرض د نو ستاسو سیستم خراب دی او چې نه ستاسو ما ته قرض دی نو ستاسو سیستم ټیک دی څه چلې چې نور کیسه پرې دا میټر سبا را ورسو کني درغلې به ما ول تبر د ستنې نه به مې د تارونه کټ کړی ها ترا شبرستان ته وخه چې تارونه کټ کوا او زه در باندې د لاندې نه په وګڼ ټوپک داس کوم لکه د چنځخ په کتر اخلاص دا صحیح ده په قرار دی د ملګرو ډېر افغاني غډا کړي دا خه ملګرو وی ګوره اورورا دغه مې لګي سبزه دې ټولې خې دې ټماټر پکې وزیر دې ګروپي بابا فقیر دې سبزه دې ټولې خې دې ټماټر پکې وزیر دې ګروپي بابا فقیر دې ګروپي بابا فقیر دې هلو دې کتوري دې ټنډې دې کمنډې دې هلو دې کتوري دې ټنډې دې کمنډې دې دا ټولې مورې دا دې کارو خانې دا پیر دې ګروپي بابا فقیر دې سبزه دې ټولې خې ټماټر پکې وزیر دې ګروپي بابا فقیر دې ګروپي بابا فقیر دې چې د خپل نوم سره کوکو جانی سرکار کینګ سمارټ ډینجر لوفر لیکلې وي کنه نه په کونی تو به شک مکو دا غاڼې د غاڼې
غټي جنای خون کړی چې زنزله شي یار په غېږ کې تختوي دا او سهار وختي به خلاله لکه د میغې پرشېده سړته د شوه مسافري پرېږدي جانانه او کلي کې چرګې پټوه خوشحاله یم پوره حرام چقس دی ښه دې چوکرې ډېر ښه ډانس کړی دی ښه ویې ګورئ محمدو لګو ګوره غړې کې څه ټایم دی ته په ټایم نه پوهېږم څه هغه دومره وکړه وګوره چې غټه ستنه کمزې کېده او وړه ستنه کمزې کېده ابو غټه ستنه به ګړېږي د وړه ستنه به ګړېږي دا خو بیخي علیشا 007 ده علیشا دې لیدله دومره غټه ده که نه او هم سمه غټه پوزه زما دومره وړه خس کې پوزه ده او هغه سمه غټه سمه کچره ده کچرې خبرې کوي ښه او زه علیشا نه یم پوه شوې بیا راته ونه وې بابو اسې ملګرو تاسو چېرته سوچ کړی دی چې زموږ دا پاکستان ولې ترقي نه کوي یار نو راځئ چې وورو که نه ښه پاکستان به خوري ترقي وکړي 2 بېروزګاره واده وکړي او ته بېروزګاره نور پیدا کړي ملګرو تاسو دې باره کې څه وایئ